السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107. لکه څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ په دې چینل باندې یو پروګرام شروع شوی دی چې نوم یې دی لږ انتظار. په دې پروګرام کې مونږ تاسو د پښتو ادب دپاره په مختلفو موضوعګانو باندې ویډیوګانې کوو. تاسو سره به داسې ښه شخصیات معرفي کوو او د هغو نه به کلامونه اورو، د هغو ژوند جواک په پښتو او د هغو نه به د پښتو ادب چې څومره هم صنفونه دي کوشش به کوو چې د هر ملګري نه مختلف څه نه څه واورو. د هغې لړۍ په کړۍ کې نن موږ سره ناست دی یو ډېر دروند او قدرمند ملګری چې د پښتو سره ډېر دروند تعلق ساتي او ډېر صحیح لیکلی دي او ډېر کوششونه کوي. نو د هغه نه به د هغه د نوم په باره کې او تخلص او څومره هم چې ادبي تپوسونه دي هغه به ترې کوو. نو په خپل پروګرام کې امیر درمن صاحب ته هرکلی دی. تاسو هم یو جهان مننه کوم، مننه شکریه م ادا کوم چې په دومره لنډ او تنګ ټیم کې تاسو وخت وویستو راغلئ موږ سره ناستې وکړو نو ډېره مننه. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې د خپل مصروفه ژوند نه مو یو څو لحظې زموږ سره شریکې کړو. تر ټولو نه اول راځو، ستاسو خپل نوم څه دی او تخلص مو څه دی؟ زما خپل نوم چې کوم دی محمد امیر خان دی او دا شاعري چې ما شروع کړله تقریبا دا زما یو نیم کال وشو او د دې یو نیم کال نه وروسته چې زما نوم دی اوس امیر درمن دی د شاعري. حاجي تاسو د ملګري خبرې واورېدې چې خپل کم نوم دی هغه امیر دی. په شاعرۍ په لحاظ سره چې هر کله ده ته بلنه ورکړی کېږي نو درمن د ده تخلص دی. تر دې دمه پورې تاسو څومره شاعري کړې؟ موږ ډېره کړله خو شاعري داسې چې دي لکه چې هر یو شاعر له پکار دي هغه محفوظ دي یقیمان دغه شانتې ونه کړی او ما خپل د شعرونو خیال ونه ساتم. نو زما نه چې کوم دی دا سرمایه ده زه 18 کاسې د شاعري اورې دا چې ما دومره وخت کړی خو هغه ما نه خوا دې خوښه خو چې مې دلته کې رالم نو ما دا په ډېر محنت سره هلک ډېر سره او چې هغه ډېر دغه مونږ سره اوس نشته نو بښنه به غواړم چې زما تاسو ته سره ډېره مننه به کوم. تر دې دمه پورې تاسو داسې یو کس ثابتوئ چې تاسو ترې زده کړه کړې ده چې ستاسو د کلامونه یې دله اصلاح کړي دي او نور ته هم امید ساتئ. داسې یو شخصیت شته چې تاسو خپل استاد ګڼئ؟ داسې شخصیت خو دا خو استاد یم یو بل دا د هر څه چې دي چې خو دا شاعري چې ما آغاز نه کړی دی نو دا ما د دې نه نه دي ځکه استاد نه دی کړی بلکې دا چې کوم دي ته پښتو ادب سره څومره لرونکي پوهه دي استادان دي زموږ ګران محترم دي مشران دي شاعران بغدادي دانش چې دا نور شومې د هغوی کلامونه به مونږ اورو چې د هغې نه متاثر شو دا به بار اورېدو د هغې نه مونږ د دې طریقې زده کړه چې دا څنګه لیکلی کېږي او د دې سره مینه پیدا شوه. ملګرو تاسو د دې ملګري تعارف هم واورېدو او نورې هم تفصیلي خبرې واورېدو. نو تاسو به یقینا انتظار کوئ د دې ملګري د کلام د اورېدو په انتظار به یې. نو د دوی د کلام د اورېدو نه مخکې دغه یو څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کوم چې تا سره مې خپلې قصې لنډې کړې ستا د لاسو نښې مې راغونډې کړې. تا سره مې خپلې قصې لنډې کړې ستا د لاسو نښې مې راغونډې کړې او ته به چې په بام باندې ښکاره شولې څنګه به مې تا پسې رامنډې کړې. ته به چې په بام باندې ښکاره شولې څنګه به مې تا پسې رامنډې کړې او خدایه د هغو کورونه جوړ نه کړې خدایه د هغو کورونه جوړ نه کړې چا چې پښتنې په کور کې کونډې کړې. خدایه د هغو کورونه جوړ نه کړې چا چې پښتنې په کور کې کونډې کړې. په دغه یو څو شعرونو سره خپل دروند او محترم ورور امیر درمن صاحب ته خواست کوم چې داسې ښه کلام تاسو ته پیش کړي.
سلام به درته پېښ کړم. دا نظمونه دي، نظمونه ناول به درته دا ووایم. زیات تر خلک د ما نه دا پوښتنه کوي چې هر شاعر درمن په کور کې لوی شوم نو درمن شوم. زه دردمن په کور کې لوی شوم نو درمن شوم. ته د خان نیازبینه لور یې دردمن څه پېژنې. ډېر ښه نو شعر. دا ما به دغه تخلص په دغه لیکل دی. او بل غزل به درته ووایم. غزل نه وړاندې دا یو شعر دی چې تا دردونه به بیا چاله ورکول. دا دردونه به بیا چاله ورکول. دا دردونه به بیا چاله ورکول. خو وشوه چې زه یم آشنا. او دې نه پس دا یو شعر دی چې غزل دی چې تا وویستم د کاره بېکاره ګنهګاره. تا وویستم د کاره بېکاره ګنهګاره. تا وویستم د کاره بېکاره ګنهګاره. د ډېرو خلکو یاره بېکاره ګنهګاره. تا وویستم د کاره بېکاره ګنهګاره. د ډېرو خلکو یاره بېکاره ګنهګاره. او اوس مینت زه چاته نه کړم، مینت زارې مې پرېښي. اوس مینت زه چاته نه کړم، اوس مینت زارې مې پرېښي. زه په خپله لاره بېکاره ګنهګاره. اوس مینت زه چاته نه کړم، مینت زارې مې پرېښي. زه په خپله لاره بېکاره ګنهګاره. او پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم. پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم. پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم. چې یاره 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 بېکاره ګنهګاره. پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم. چې یاره 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 بېکاره ګنهګاره. او لاول یې ماته ویلې دردمنده زه خو ستا یم. اول یې ماته ویلې مننه کوم. وایي لاول یې ماته ویلې دردمنده زه خو ستا یم. اوس بنده شوه تیاره بېکاره ګنهګاره. او دې نه پس دا بل یو نیمګړی غزل دی چې څه په ناز او په نخرو وجل کوي. څه په ناز او په نخرو وجل کوي. زما یار په سترګو سرو وجل کوي. مننه کوم. څه په ناز او په نخرو وجل کوي. زما یار په سترګو سرو وجل کوي. او نه په زهرو نه په ډز د تور ټوپک. نه په زهرو مننه. نه په زهرو نه په ډز د تور ټوپک. زما یار په سترګو وجل کوي. نه په زهرو نه په ډز د تور ټوپک. زما یار په سترغلو وجل کوي. دا نور ښایسي بل اړخ ته کېږده. کمالي ده. دا نور ښایسي بل اړخ ته کېږده. یار په خپل تور جامو وجل کوي. دا نور ښایسي بل اړخ ته کېږده. یار په خپل تور جامو وجل کوي. او چې په خپله یې وجلی بیا به ښه وه. په خپله یې وجلی بیا به ښه وه. د خان لور د پیسو وجل کوي. له باندې به غټه ګټه کېږدم. غټه ګټه کېږدم. او نوم د یارانې به په خوله نه اخلم. او دې نه پس دا نور شعرونه چې زه غریب ومه زما سر ګرېوان و. زه غریب ومه زما سر ګرېوان و. زما قتل ته تیار هر یو انسان و. زه غریب ومه زما سر ګرېوان و. زما قتل ته تیار هر یو انسان و. او زه مړ نه شومه د خلکو په ګڼ شمېر. زه مړ نه شومه د خلکو په ګڼ شمېر. هله مړ شومه چې یو پکې جانان و. او دې نه پس په دې شعر باندې دا بدکشي نو دا دی چې ښکلي مخ لره سینګار ضروري نه دی. ښکلي مخ لره سینګار ضروري نه دی. سادګي کوم ادا وي د قیامت. او دې نه پس دا شعرونه چې د دوو ورځو دنیا ده په دنیا کې دوکه نه شي. د دوو ورځو دنیا ده په دنیا کې دوکه نه شي. دا ستا زمونږه نه ده په دې ستا چې دوکه نه شي. د دوو ورځو دنیا ده په دنیا کې دوکه نه شي. دا ستا زمونږه نه ده په دې ستا چې دوکه نه شي. او د ځینو خلکو په خوله یو وي په زړه بله. د ځینو خلکو په خوله یو وي په زړه بله. د ځینو خلکو په خندا کې دوکه نه شي.
هغه ملګری چې تاسو ته خواږه خواږه کلامونه واورېدو او کوشش کوو چې نور هم څه نظم وي یا نور داسې څه کلام وي هغه ترې هم واورو. نو د هغې نه مخکې دغه یو څو شعرونه بیا تاسو ټولو مسافرو او څومره هم چې کتونکي اورېدونکي دي هغو ته ډالۍ کوم. وایي یا خو مې د ژوند احساس کې واچوه چې مړ شمه، یا راته بنګړي په لاس کې واچوه چې مړ حد شمه. دی حد دی نادا صاحب حد دی. یا خو مې د ژوند احساس کې واچوه چې مړ شمه، یا راته بنګړي په لاس کې واچوه چې مړ شمه. زبردست. ځان له خو دې ټول جامونه ختم کړل نشه نه شوې. ځان له خو یې ټول جامونه ختم کړل نشه نه شوې. ها؟ ځان له خو دې ټول جامونه ختم کړل نشه نه شوې. دوه ګوټه زما ګیلاس کې واچوه چې مړ حد شمه. دی حد دی حد دی. نو اوس بیا بلنه ورکوو چې څه نه څه ښکلی کلام یا داسې ښه نظم ترې واورو. رمضان صاحب دا نظم د رسولونکو د نظم د وړاندې دا یو ډول مطلب دی چې هر سړي به مو خوښ کړی په هر چا باندې به ګران و. هر سړي به مو خوښ کړی په هر چا باندې به ګران و. ای غربته که ته نه وی د جانان به زه جانان یم. ډېر ښه شعر دی. دا شعر دوباره کوي. وایي هر سړي به مو خوښ کړی په هر چا باندې به ګران و. هر سړي به مو خوښ کړی په هر چا باندې به ګران و. ای غربته که ته نه وی د جانان به زه جانان یم. دې نه پس دا نظم دی چې وایي سخت ساعت کې زما ژوند و ډېر نفرت کې زما ژوند و چې غربت کې زما ژوند و. سخت ساعت کې زما ژوند و ډېر نفرت کې زما ژوند و چې غربت کې زما ژوند و. زور طاقت را سره نه و هېڅ عزت را سره نه و چې دولت را سره نه و. زور طاقت را سره نه و هېڅ عزت را سره نه و چې دولت را سره نه و. یار د زړه نه وشړلم دوست دیره نه وشړلم رور دوره نه وشړلم. یار د زړه نه وشړلم دوست دیره نه وشړلم رور دوره نه وشړلم. یک تنها به اوسېدمه په سزا به اوسېدمه په ژړا به اوسېدمه. یک تنها به اوسېدمه په سزا به اوسېدمه په ژړا به اوسېدمه. خلکه داسې هم ساحت و چې به ما سره دولت و نو زما به ډېر عزت و. خلکه داسې هم ساحت و چې به ما سره دولت و نو زما به ډېر عزت و. یوه داسې زمانه وه چې به ما سره پیسه وه نو زما غټه نامه وه. یوه داسې زمانه وه چې به ما سره پیسه وه نو زما غټه نامه وه. زه د ډېرو خلکو یار وم مونږ که مکل خو هوښیار وم خلکه کله چې مالدار وم. ډېر ښه شعر. مننه کوم. زه د ډېرو خلکو یار وم مونږ که مکل خو هوښیار وم خلکه کله چې مالدار وم. پنځه شپږ مې مارکېټونه اووه اته مې بلډینګونه او نهه لس مې دوکانونه و. پنځه شپږ مې مارکېټونه اووه اته مې بلډینګونه او نهه لس مې دوکانونه و. زه د ځانه ناخبر وم د دنیا نه ناخبر وم د هر چا نه ناخبر وم. زه د ځانه ناخبر وم د دنیا نه ناخبر وم د هر چا نه ناخبر وم. ما ویل دولت هر څه دي مال دولت د ژوند خواږه دي د عزت نه هم درانه دي. نادان صاحب ډېرې تاسو ډالۍ وي. ما ویل دولت هر څه دي مال دولت د ژوند خواږه دي د عزت نه هم درانه دي. زما ځان له غټ مقام و یو ساقي او بل به جام و کله دې وخته مې پام و. نادان صاحب زما ځان له غټ مقام و یو ساقي او بل به جام و کله دې وخته مې پام و. خلکه مړه ډېره بې وفا ده دا نه ستا ده نه زما ده د دوو ورځو دنیا ده. مړه ډېره بې وفا ده دا نه ستا ده نه زما ده د دوو ورځو دنیا ده. خلکه کله چې بوډا شوم هغه وخت نه په سزا شوم لنډه دا ده چې تنها شوم. خلکه کله چې بوډا شوم هغه وخت نه په سزا شوم لنډه دا ده چې تنها شوم. دا دنیا چې د فاني ده دا همیش نه د عارضي ده د دوو ورځو زندګي ده. دا دنیا چې د فاني ده دا همیش نه د عارضي ده د دوو ورځو زندګي ده. خپل پردی رانه پسند شو هر سړی رانه پسند شو خپل بچی رانه پسند خپل بچی رانه پسند خپل پردی رانه پسند شو هر سړی رانه پسند شو خپل بچی رانه پسند شو. دا دنیا ده رانه پاتې دا خندا ده رانه پاتې خپله ساه ده رانه پاتې. دا دنیا ده رانه پاتې دا خندا ده رانه پاتې خپله ساه ده رانه پاتې. زه بیکاره ته تکارې زه غریب او ته مالدارې زه کمقل ته هوښیارې. زه بیکاره ته تکارې زه غریب او ته مالدارې زه کمقل ته هوښیارې. لاول ځان ته نظر وکړئ دې جهان ته نظر وکړئ قبرستان ته نظر وکړئ. لاول ځان ته نظر وکړئ دې جهان ته نظر وکړئ قبرستان ته نظر وکړئ. دا
دنیا چې د فانی ده چې همیش نه د عرضی ده د 2 ورځو زندگی ده دا دنیا چې د فانی ده چې همیش نه د عرضی ده د 2 ورځو زندگی ده نو بیا ولې نه یریږو په لنډ تنګ ژوند کې خاندېږو ما دولت ته خوشحالېږو ډېر ښه شو. مننه وای نو بیا ولې نه یریږو په لنډ تنګ ژوند کې خاندېږو ما دولت ته خوشحالېږو لا ګنده خلکو قلار شي لږ روان په سمه لار شي د ګناه نه توبهګار شي لا ګنده خلکو قلار شي لږ روان په سمه لار شي د ګناه نه توبهګار شي چې مو خوښ پروردګار کړي چې اسانه راته لار کړي چې مو نیک عمل پکار کړي چې مو خوښ پروردګار کړي چې اسانه راته لار کړي چې مو نیک عمل پکار کړي د دردمند د خولې وینا ده ستا وجود دی او ستا ساه ده مړه نوره خوښه ستا ده مړه نوره خوښه ستا ده مړه نوره خوښه ستا ده ملګرو تاسو دا ملګری واورېدو د دې ملګري په شاعرۍ کې چې کم درد دی او کم پوهه چې پکې ده په دې باندې هغه خلک پیږي څوک چې د پښتو ادب سره تعلق ساتي او یا هغه ملګري څوک چې د پښتو ادب سره مینه ساتي مطلب د شاعرۍ کوشش کوي خو لکه څنګه چې مونږ بار بار ویو چې شاعري په شوق نه کیږي دا الهامي کیفیت دی ملګرو دا دغه ملګری او بیا به انشاءالله کوشش کوو چې زر تر زره نوې ملګري سره ملاقاتونه وکړو او ښه ست ریکارډ کړو او تر تاسو یې ضرور رسو نو پروګرام به اختتام ته رسو د هغې نه مخکې دغه یو 2 شعرونه ټولو مسافرو کلیوال وطنوال او همزولي استادان شاعران څومره هم چې دا وخت مونږ ګوري هغو ته را 2 شعرونه ډالۍ دي او بیا به پروګرام اختتام ته رسو وای راته یادېږي مازدیګر د کلي چې به وتو مونږ په چکر د کلي راته یادېږي مازدیګر د کلي چې به وتو مونږ په چکر د کلي هغه خواږه خواږه دوستان څه شول هغه خواږه خواږه دوستان څه شول خواره واره شو در په در د کلي هغه خواره واره دوستان څه شول خواره واره شو در په در د کلي خپل ورور خپل کوربه میا اکرم علي او د هغه پوره ټیم او د مونږه کم دروند میلمه چې دی امیر دردمن صاحب له اجازت ورکوي کوشش به کوو چې زر تر زره تاسو سره